د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ د جوړجاړي هوکړه وروستۍ شوې. د ولسمشر محمد اشرف غني او پخواني اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ د جوړجاړي لپاره هوکړه وروستۍ شوې ده او ویل کېږي چې یوه ورځ وروسته به د دواړو ترمنځ لاسلیک شي. د معلوماتو تر مخه په تېرو ولسمشریزو ټاکنو کې د دولت ساز ټیم مشر اشرف غني او د ثبات او پالنې ټاکنیز ټیم مشر عبدالله ترمنځ به د جوړجاړي هوکړه یا د همشموله حکومت هوکړه د دوشنبې په ورځ لاسلیک شي. په دې اړه د عبدالرشید دوستم ویاند احسان نیرو ویلي دي چې دا طرحه به د دواړو لورو ترمنځ د نړیوالو استازو په حضور کې لاسلیک شي. هغه همدارس زیاته کړې ده چې د جنرال عبدالرشید دوستم د مارشالۍ رتبې پر سر ستونزه هم هواره شوې ده او هغه به هم کابل ته راشي. بل لوري تابع د عبدالله ویاند امید مسیم ویلي دي چې د دوی او ولسمشر غني ترمنځ مذاکرات جریان لري او پایلې مثبت دي. همداراز ولسمشر غني ته نږدې ځینو سرچینو بیا هم ویلي دي چې د همشموله حکومت هوکړه شوې ده، خو یوازې د عبدالرشید دوستم په مارشالۍ خبرې روانې دي. د یادولو ده چې د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو تر اعلان وروسته چې اشرف غني پکې بریالی اعلان شو، عبدالله د پایلو له نه منلو څخه انکار وکړ او وروسته یې د همشموله حکومت په نوم خپل بریالیتوب اعلان او همداراز له ولسمشر غني سره سم یې په یو وخت کې په سپهدار ماڼۍ کې لوړه هم وکړه. خو له څو میاشتې پرله پسې هڅو ناستو مذاکراتو او خبرو اترو وروسته بالاخره ویل کېږي چې د دواړو لورو د یو ګډ حکومت په جوړولو بریالي شوي دي چې ژر به رسمي اعلان وشي. که څه هم په ټولنیزو رسنیو کې د واک د ویش په اړه ډېرې خبرې ښکته پورته کېږي، خو لا هم دقیق معلومات نشته او له رسمي اعلان وروسته به معلومات وشي چې د چا په برخه څومره واک رسېدلی دی.